د شپږو میاشتو حامله ښځه خپل خاوند رانیولې او وژلې ده. ټول معلومات په دې ویډیو کې وګورئ. کتونکو په مانوال ضلع شیخاپوره کې اقرا نومي جنۍ چې تقریبا 22 کاله عمر یې لرو او د شپږو میاشتو نه حامله وه چې د خاوند ملزم نوم یې زهیب دی. اقرا نومي جنۍ چې خپل مور کره تللې وه او په دغه کار باندې خاوند نارضا و. اقرا نومي جنۍ چې د خاوند کور ته واپسو کې راغلې ده. خاوند یې زهیب نومېدو راپاڅېدلی او په هغې باندې دومره وران تشدد کړی، وهلې ټکولې ده چې د چړو او د خښتو ګوزارونه یې پرې کړي دي. د ډېرو وهلو د وجې د اقرا جنۍ د شپږو میاشتو ماشوم په خېټه کې مړ شو. اقرا یې د لاهور جنرال اسپتال ته ورسوله او هلته 3 ورځې د زندګۍ او مرګ په کشمکش کې پرته وه چې 3 ورځو نه بعد هغه 16 جولای باندې په اسپتال کې مړه شوله. زهیب نومي ملزم چې د اقرا خاوند و هغه پولیسانو ګرفتار کړو. د زهیب پلار او تره په 18 جولای باندې ضمانت یې وکړو او راویستو. دغه په پنجاب کې اولنۍ واقعه نه ده. داسې واقعه مخکې هم په مظفرګړ کې راغلې وه چې یوه حامله خاتون هغې سره ډېر زیات ظلم شوی و او ډېر تشدد ورسره شوی و او دغه ظلمونه حامله ښځو سره کېږي او دغه ظلمونه ډېر زیات شوي دي. د دې مخنیوی پکار دی. دغه معلوماتو چې ډېر افسوسناک خبرو چې در سره م شریک کړو چې د شپږو میاشتو نه بیماره جنۍ چې حامله وه خپل خاوند پرې تشدد کړی او دغه بچی ورله په خېټه کې مړ کړی سره د هغه جنۍ. پولیس ته پکار دي چې کاروایي وکړي او دغه ظالم له سزا ورکړي. کتونکو داسې خبرونه هم نشر کېږي چې بالکل سراسر دروغ دي چې ویل کېږي چې دغه اقرا نومي جنۍ له دغه خاوند زهیب ملزم خپل ملګري راوستي ول او په هغه حالاتو کې هغه وهلې ده او خرابه کړې ده او مړه کړې ده. نو دغه بالکل دروغ خبر دی چې خلک یې شیر کوي د خپل پیجونو دپاره او ویوز پرې اخلي. حقیقت همدغه دی چې جنۍ خپل مور کره تللې وه او بیا واپسو کې راغلې، خاوند رانیولې ده، وهلې ده او سره د ماشومه مړه شوې ده.